او څه پته لګي چې را روان کال کې به په دې کې بیا موږ یو کنه ډېر مشران داسې شته چې هغه به هغه به په دې رمضان کې وو او اوس نشته نو هیڅ پته نه لګي په دې میاشت کې چې بیا به موږ زموږ په نصیب کې بشي که نه. نو محترم عزیزانو حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی وی د دوانو جہانو سردار مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طول آئے وی هغه یو ورځ تشریف راوړو کله چې مسجد نبوي ته راله نو په منبر مبارک باندې پړومبې پوڼې باندې خپه کېښودله او وی فرمایل آمین بیا په دویمه پوڼې باندې خپه کېښودله بیا یې فرمایل آمین او بیا یې په درېیمه پوڼې باندې خپه کېښودله او بیا یې فرمایل آمین. الله اکبر. صحابی فرمائی وی منگا عرض کو دا اللہ محبوبا تاسو خو چرتم داسې کار نه کړی چې کله به تاسو منبر ته راغلی نو تاسو خو به خطبه شروع کړل او داسې کار تاسو هېڅ کله نه دی کړی نن تاسو دا کار په څه وجه باندې وکړو موږ په دې باندې پوه کوي. الله اکبر. د دوانو جهانو سردار مبارک جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی محترم عزیزان سردار دو جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اے صحابو وی ما ته جبرائیل امین راغله جبرائیل امین راغله وی کله چې ما پړومبې پوڼې باندې خپه کېښودله نو وی هغې وفرمایله چې هلاک دي شي هغه کسان هغه سړی چې رمضان المبارک دا مبارکه میاشت پرې راشي او دی سو کی دته د الله جل شانه د طرف نه مغفرت نشي په الله جل شانه باندې ځان او نه بغي دا کس ته خلاق شي نو ما وی چې آمین. نو بیا چې می په دویمه پوڼې باندې خپه کېښودله نو بیا سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وی هغې بیا څوک هغوی وفرمایل وی جبرائیل امین وی چې خلاق دي شي هغه کسو هغه سړی چې زما تذکره وشي او په ما باندې درودونه وایي نو ما وی چې آمین. الله اکبر. استغفر الله. نو منګ او تاسو به څه کوو منګ او تاسو به په رسول الله مبارک چې کله نوم راشي منګ به وایو صلی الله علیه وآله وسلم او کله چې په یو مجلس کې بار بار راځي نو که یو بنده یو پیره وي نو خیر دی غاړه اخلاص ده خو مستحب او خبره ده چې بار بار په رسول الله مبارک باندې درود وایا اوے اللہ پم درود وائی لیکن دیکھ دے کہ بخبر یاد ساتے دا اللہ جل شانہ ته چې کله درود نسبت وشي نو بیا به رحمت د نزول وی نزول د رحمت کوي الله رب العزت ته چې کله د درود نسبت وشي نو د دینه به مراد دی چې نزول د رحمت رسول الله مبارک باندې کوي او کله چې بندیانو ته وشي نو درود او سلام. نو محترم عزیزانو نو بیا اوسې فرمایل نو موږ به رسول الله مبارک باندې درود پاک وایو ډیر زیات ځکه موږ خدا الله د محبوب داسې یو امتیان یو زموږ سپارش پکې او موږ د شفاعت امیدوار یو. نو بیا څه فرمایي وی بیا چې کوم دی جبرائیل امین آمین جبرائیل امین بیا راغله او هغې ارشاد فرمایله چې څوک دا چا باندې داسې مور او پلار د چا مور او پلار د بوډاوالي په حالت کې د څوک د بیا موندله یا د هغې نه یو یا دواړه او د هغې خدمت ونه کړلو په هغې باندې ځان جنت ته داخل نه کړ نو دا کس ته هلاک شي نو ما وی چې آمین. نو محترم عزیزانو په دې دریو خبرو کې به موږ او تاسو سوچ کوو چې آیا دا خبرې موږ کې شته او که نشته. نو که دا خبرې کو موږ او تاسو د مور او پلار قدر او عزت ونه کوو ځکه قرآن عظیم شان کې راځي په ډېرو روایاتو کې راځي د هغې نه دا معلومیږي چې تاسو به څه کوئ د مور او پلار به ډېر قدر او عزت کوئ او قدرې به مور او پلار ته نه کوئ ځکه په دې یو سره د مور او پلار زړه چې کوم دی دا ټوټې ټوټې کېږي نو د مور او پلار به ډېر زیات منګه او تاسو قدر او عزت کوو. نو منګه هر ځای کې منګه او تاسو وینو کو په دې ګاډو باندې اکثر لیکلي وی ماں کی دعا جنت کی ہوا او د مور د خپو د لاندې جنت دی. نو د مور او پلار به منګه او تاسو قدر او عزت کوو د هغې به احترام کوو نو په دې به منګه او تاسو د جنت الفردوس ملاویږي. نو محترم عزیزانو اسنه چې منګه یو طرف ته سردار دو جهان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امام الانبیاء اغي سکی اغي امین وی او بل طرف ته جبرائیل امین چې د فرشتو سردار دی د فرشتو سردار دی اغي د خیره کوي
نو چې یو طرف ته د فرشتو سردار خیرې کوي، بل طرف ته امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پی امین وای. نو دا دعا خو اس کله به نه رد کیږي، دا خو به قبليږي. نو موږ او تاسو بس کو د دې دریو خبرو نه وزن ساتو، د مور او پلار قدر وکاو، په الله جل شانه په دې مبارک میاش کې سکو ځان به بخوزان اسنه کوم د مور او پلار قدر او عزت نه کو، نو بیا په دنیا کې خلک وی چې سکري هغه بری وي. نو کوم او تاسو د مور او پلار قدر اونکو نو سبا له وستا بچی مستا قدر او عزت نه کوي، او کو د مور او پلار قدر او عزت په وکړو نو دنیا دې خشته شو او آخرت دې خشته شو، دوانه بری الله پاک داسې کې خشته کی. نو د مور او پلار او دغه شانتي روایتو کې راځي، بار بار تبلیغی حضرات هم دا روایت پیش کړي چې څوک د مور او پلار قدر او عزت، څوک چې د مشرانو باندې عزت نه کوي، په کشرانو شفقت نه کوي، رسول الله مبارک فرمایي دا زما د ډلې نه نه دي، زما د امت نه دي. نو اسنه چې پرواز د محشر رسول الله مبارک وي چې واپس شي زما د ډلې نه نه، بیا به موږ تاسو سکو. نو محترم او عزیزانو موږ او تاسو به د مور او پلار قدر او عزت کو، د مشرانو به عزت کو، او مشران به په کشرانو شفقت کوي.